تازه او د خوښۍ خبر افغان لوبډلې په درجه بندۍ کې ډیر پرمختګ کړی. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې زموږ د یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نن د کرکټ نړیوالې شورا د 20 ورځو لوبو نوې درجه بندي اعلان کړه چې خوشبختانه افغانستان له 8م مقام 9م مقام ته پورته شوی چې سریلانکا، ویسټ انډیز او بنگلادیش شاته پرېښول چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی رینک د کرکټ نړیوالې شورا په نوي اعلان شوي رینکینګ کې پاکستان لومړی، انګلند دوهم، جنوبي افریقا دریم، استرالیا څلورم، انډیا پنځم، نیوزیلند شپږم، افغانستان اووم، سریلانکا اتم، ویسټ انډیز نهم او بنگلادیش 10م مقام کې شتون لري. دوی یادولو ده چې افغان لوبډله د 20 ورځو لوبې یوه ښه لوبډله ګڼل کېږي. افغانستان به خپل راتلونکي 20 ورځې لوبې د بنگلادیش په وړاندې ترسره کړي. ترڅنګ د پاکستان سره په لوبو هم خبرې روانې دي چې ډېر ژر به یې نیټې اعلان شي. ترڅنګ یې په راتلونکي 20 ورځ نړیوال جام کې چې په 2020 کال کې په استرالیا کې ترسره کېږي، افغانستان وار له مخه 8 بهترینو لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. دا چې افغان لوبډله راتلونکي کې ډېرې 20 ورځې لوبې لري تر مده چې لا به خپل رینکینګ ښه کړي. دغه راز په بالرانو کې بیا راشد خان د 20 ورځو لوبو درجه بندۍ کې لومړی مقام له ځان سره لري. په الراونډرانو کې بیا محمد نبي دریم مقام له ځان سره لري چې واقعا د افغانستان لپاره د افتخار خبره ده. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دې مبارک وي. دا و د نوي رینکینګ په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو فالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.